هلک د خپل ماما کور ته تللی دی او هلته یې د ماما لور سره ناروا کار کړی چې ویډیو یې هم راغلی دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سوشل میډیا باندې نن سبا دغسې ویډیوګانو یو برمار جوړ دی. همدغه کې د یو هلک ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده چې هغه ویل کېږي چې د خپل ماما لور سره یې ناروا کار کړی دی او دا واقع دا قصه څنګه مخې ته راغلي دغه ویډیو به در سره هم شریکوم. ټول هر څه هم دلته وګورئ، موږ سره تر اخره پاتې شئ. واقع داسې شوې ده چې ویل کېږي دغه هلک چې د خپل د ماما کور ته تللی و، لیدلي دي چې د ماما لور یې کور کې یوازې وه او په دغه دوران کې مامي یا د کور نور خلک چې کوم هیڅوک هم موجود نو. نو بیا داسې شوي دي چې د دغه ماما لور سره د مخکې نه سلام دعا هم وه او هغه یې بیا خرابه کړې ده، یعنې ناروا کار یې ورسره کړی دی. د ناروا کار کولو نه پس بیا دوی دا کار هم کړی چې د ځان نه ریکارډینګ هم کړی او کله چې دا هر څه کړي دي نو بیا د هر څه نه پس یې دغه ریکارډینګ هم ځان سره ساتلی چې دی نه دوی دواړه خبرو، یعنې د دوی دواړو په سلا باندې دوی دا ریکارډینګ هم کړی او بیا د هغې نه پس څه وخت وروسته چا ترېنه موبایل اخیستی دی او دغه ریکارډینګ چې کوم دی دا د دې هلک نه په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی، یعنې په سوشل میډیا باندې خور شوی دی. په سوشل میډیا باندې د خورېدو سره سم دا هلک او جینۍ وایي چې اوس ورک دي، زیات کسان وایي چې وژل شوي دي او ډېر کسان وایي چې نه ژوندي دي خو تښتېدلي دي. نو دوستانو ډېره زیاته د شرم او د افسوس خبره ده چې نن سبا د موبایل د وجې زیات خلک کوم هلکان جینکۍ چې دي هغوی دغسې غلط اړخ ته روان دي. لویه وجه یې دا ده چې دوی غلط فلمونه، غلط ویب سایټونه او دا شیزان سرچ کوي، ګوري او بیا د دې هر څه انجام دغه شي چې تاسو هر څه په خپلو سترګو باندې وینئ چې دا څه ورپېښېږي او د دوی زندګي او ژوند چې دی هغه برباد شي. دوستانو دا یو تازه عبرتناکه ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره شریک کړئ. د داسې خلکو ته پیغام څه لرئ؟ خپل پیغام را سره شریک کړئ او له نور تازه ترین معلومات او اپډیټ دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو یو جهان مننه.